أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. مخکی آیت مبارکه کیو فرمایل چې کافران د دوی دغه مقصد دی او دا د دوی همیشه کوشش دی، نه ختمیدونکې کوشش، چې دوی تاسو دوباره کافران کی. ستاسو د دوباره کافر کولو لپاره دوی هر ممکن کوشش هغه کوي. نو یې فرمایل که چېرې په تاسو کې یو کس د کافرانو د دغه مختلفو حربو شکار شولو او اخر د اسلام نه دا واپس شولو، نو د خپل ټول اعمال ضایع کړل او دی به همیشه د پاره په جهنم کې. او وس دی آیت کې هغه مؤمنان ذکر کوي چې د کافرانو د دغه مسلسل کوشش او نه ختمیدونکې آرزو د کافرانو او مختلف طریقو باندې حربي چې دغه کافران کم استعمالی د مسلمان د گمراه کولو د پاره، د مرتد کولو د پاره، د دغه دومره ګڼو امتحانونو ازمیخونو باوجود چې دغه کافران خپل ټول مشینری صلاحیتونه او خپل سرمایه صرف کوي صرف د دې لپاره چې دا مومن د ایمان نه خلاص کی. او یو مومن د دې دومره د کافرانو د دې لوی کوشش باوجود د خپل ایمان وساتو او د دې خپل ایمان سره سره په کوم ځای کې چې دته ایمان خطره وه او د خپل په دین باندې پوره عمل نشو کولی، د هغه ځای نه هجرت وکړو او چې کله د جهاد موقع راغلی ده نو د جهاد هم کړی دی. نو دا مومنان چې دوی د خپل ایمان حفاظت کړی دی په هجرت کولو سره او په جهاد کولو سره، د هغوی دپاره اجر بیانیږي او بشارت د دوی دپاره ذکر کوي. نو فرمایي ان الذین یقینا آکسان آمنو چې ایمان راوړی دی او دوی د خپل ایمان په دغه مشکل وخت کې برقرار وساتو، د کافرانو د دغه نه ختمېدونکي کوشش باوجود دی د کافرانو نه هغه مرعوبه نشولو او خپل ایمان وساتو. والذین هاجروا او هغه کسان چې هجرت کړی دی، مفسرین فرمایي چې د آمنو سره جدا الذین راغی او د هاجرو سره جدا الذین ذکر کو، د دې وجه نه چې ایمان یو مستقل عمل دی، یو مستقل هغه جدا انفرادي حیثیت لري. نو هغه ځان له دای دپاره اسم موصول راوړو
او بیا د هجرت او د جهاد د پاره یو اسم موصول راوړو ځکه چې دغه هجرت او جهاد دا بیا په اعمالو کې راځي او ایمان چې دی دا د هر عمل لپاره بنیاد دی نو فرمایي چې والذین او ها کسان هاجرو چې دوی هجرت وکړلو هجرت چې دی دا خپل وطن پرې خودل د دې وجه نه چې پاغی کې په دین باندې عمل کول ګران وي مشکل وي یا په یو ځای کې هغه اسلامی سټیټ قائم شولو خلافت قائم شولو اسلامی حکومت جوړ شولو داغې د مضبوطولو دپاره داغې ته د سهاري ورکولو دپاره یو کس هجرت وکړلو نو دې ته هم هجرت وای نو که دا د ملک نه وکړلی شي که دا د یو کلي نه وکړلی شي دا ټول په دې کې شامل دي او فرمایي چې دغه شانتي هجرت کول په ابتدایي زمانہ د فتح مکې نه مخکې هجرت کول چې دا فرض او بیا په فتح مکې سره د دې حکم چې دی دا د دې فرضیت ختم شو او فرمایي چې ګناهونه پرې ښودل دې ته هم هجرت ویلی کېږي هجرت معنی ده پرې ښودل نو پرې ښودل که د ملکي نو دغه هم هجرت دی او که چېرې پرې ښودل له ګناهونو وي نو دې ته هم هجرت ویلی کېږي احادیثو کې د دې فضیلت هم راغلی دی نو فرمایي چې او هغه کسان چې دوی هجرت وکړلو وجاهدو او جهاد یې کړی دی فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې نو فرمایي چې د خپل ایمان د حفاظت لپاره او دلته کې چونکې مخکې مونږه د آیت کې تذکره کړې وه د صحابو یو ټولی چې هغه د مشرکینو د یو ټولي سره اتفاقا یا د منصوبې تحت هغه مخامخ شو او قتال شو پای کې یو مشرک قتل شو او صحابو ته داغي خبر نو چې دا د رجب اولنی تاریخ دی که د جمادی الثانی اخرنی نو دغه مجاهدین ته ګویا چې دلته کې تسلی ورکړي چې تاسو خو دغه عمل د جهاد په نیت کړی دی او تاسو ته د هغې او تاسو ته د دغه خبرې علم نو چې دا د رجب اول تاریخ دی نو دغه جهاد الله تعالی ستاسو قبول کړی دی نو فرمایي اولئک یرجون رحمت الله دا کسان چې دي دو امید لري د رحمت د الله تعالی د الله تعالی رحمت جنت داغي امید دوی لري یرجون دا فرمایي چې د امید ذکر کړی دی نو ډیر زیات نکات په دې کې مفسرینو ذکر کړی دي چې یو پای کې دام دی چې رحمت یعنی جنت چې دی دا خدا الله تعالی یو دین دی د انسان عمل دومره نه دی چې پای باندې څوک هغه
د جنت په شانتي هغه یو عظیم نعمت ورکي. نو ځکه د امید ذکر یې کړی دی او فرمایي چې والله غفور رحیم، او الله تعالی بخونکی دی. یعنی کم خطا چې ستاسو نه په ناخبرۍ کې شوې ده او تاسو په اشهر حرم کې سړی قتل کړی دی، نو الله تعالی بخونکی دی، هغه ګناه تاسو ته معاف کړې ده. رحیم او رحم کوونکی دی. د دغه جهاد چې کم ثواب دی هغه تاسو له الله تعالی درکړی دی. ان الذين یقینا کسان آمنو چې ایمان راوړی دی، والذین او ها کسان هاجرو چې هجرت کړی دی، وجاهدوا او جهاد کړی دی فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې، اولئک دا کسان چې یرجونا امید لري رحمت الله د رحمت د الله، والله غفور رحیم او الله تعالی بخونکی مهربان دی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. پروردگار د دې ناستې د برکت موږ ته د قرآن پاک سمجبوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.